نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له چې هغه خوراک راوړو چې دا پلان کوي بیبي را لګل دی وی ما دغه غلاس په سپېړه باندې وو چې لکه حدیث مبارک کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره د کور کارونه هم کولو اوس د هغه وخت په کور کې څه کارونه وو دا نن سبا چې کوم کارونه دي خدا خو نشته دی کنه قالینونه صفا کول او کمرې صفا کول او فریجونه صفا کول دا شیزونه خو هغه زمانه کې ساده ژوند وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به زموږ سره د کور کار هم کو انکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې نخ بیبیانی وي نو کو زه ته نو موږ به چې په دومره بیبیانی کې به په خپل کار کوم نخ بیبیانی وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو عائشه رضی الله تعالی فرمایي وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره په خپل د کور کار کوي وی یو ځل زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناست وم په خپل کور کې وی په دې دوران کې بلی بیبي نبی علیه الصلاۃ والسلام له د خوراک څخه شعر ولګو په کاسه کې وینځلې ورکړې و چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له وسه وی غوینځ زمون کر رادن نشو کاسه راغستې دا خوراک پکې راغستې دی وی چې دا پلان کوي بیبي را کو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له وسه وی ما چې دا خبر وورید چې دا پلان کوي بیبي راولېګو وی ما له غسره له داغه لاس ما په خپل لاس وو داغه لاس ته می گزار راواچو دغه بد را باندې ولګیدا چې په خپل نمبر کې ولا ورکو کنه و زما کر ولا سره را لېږي بنو خدای کنه یو بل سره بیا زنانه خوې کنه بیبیان وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام او هغه د زنانو فطرت خدا سره کنه چې یو زنانه بل زنانه نه برداشت کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام له چاغه خوراک راوړو چې دا پلان کوي بیبي را لګل دی وی ما دغه غلاس په سپېړه باندې وو چې لکه دې دلته څه شي را لګو په خپل بولان ته ورکړې وکړنه زما کر ولا سره را لېږي وی داغې نه کاسه ورتا وشو او کم خوراک چې وغم غیر چا پیره پزمکه باندې څه شو ورتا وشو وی نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف دومره وی چې مایندې متباشه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام کله بی اختیار به داسې الفاظ د خلې نه وتلو کله به وی خلاص دی په خورو کې کړل شه کله به تندې دی په خورو کې کړل شه دا کله کله د نبی علیه السلام د خلې نه داسې بی اختیار د الفاظ وتل نو موږ ته وی چې مایندې خو تباشه دا څه کوي کنه وی نور نوم وانه غستو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل پاسې دو او هغه ټوکړي راټولولې او یو ځای کولې هغه ټول ټوکړي راټولې کړې او راوې ځای کړې او سیټ ته کې خو دې په خپل لګا شو هغه خوړلې بیا او کوټې ته دن نشو وی زمان نه لوخه راوغس نه وی کاسه راوغستا هغه وینځلې ورکړه چې دا اوسه پلان کړل اوس څه دې ورله لوخه مات دی ورله سمات کو لوخه مات کو ماته چې عائشه اوس دغه سزا ده چې دا غیره به توس د لوخه ورکای ګوره دا د نبی رسول الله سو اخلاق مبارک او نور یو ته سنوي زه ته یو داسې سراغله کنه نو چې هغه دې سکړه وینو پاسې دلې او پسې چې ها دا چلو نه کوي زناسي مت دا کار کوي زناسي مت دا غینه لوخي ورتاو کو نو دوالو نه بوال زیات او د کنزلو نه به کنزل زیات او نبی عليه الصلاه والسلام نو وانه غست نو می وانه غست صرف دومره ورته وی دا نبی رسول د خپل بی اختیار الفاظو ما اند مخالاکی شدا سکوي تاسو کوي تاسو نو د نبی عليه الصلاه والسلام اخلاق مبارکه په کور کې داسي کله کله به د بیبيانو سره ټوکی کولې ټکالې کولې دا د نبی رسول الله د خپل بیبيانو سره ژوند حدیث مبارک کې راځي عائشه رضی الله تعالی فرمایي د نبی رسول الله سره په یو سفر کې روانه وم نو داسې یو خوشي بیابان ته ورسېدو چې خوشي بیابانو نبی رسول الله صحابه کرامو ته ویل کې زې مخکې شابه وړای زر مخکې ځای ټول صحابه کرام لاړو اذن پاتې شو نبی رسول الله پاتې شو ماته نبی رسول الله داسې وکړو ماته چې عائشه چې د منډي مقابله نه کوم خوشي میدان دی اماده د الله پاک پیغمبر ولینا چې منډه وکړه زه په دغه ټایم کې وړو مجینه وزدي په منډه کې مخ کې شوم مشمور منډه تیز وای کړ چرته غټ سره چرته وړکی وزري په منډه کې مخ کې شوم اماده د الله پاک پیغمبر و می درنه ګټلا چې عائشه ودی ګټلا ډیره مده تیر شو بیا سره چرته اتفاقی په بل سفر کې روانه و بیا یو غزالت نو داسې خوشی بیابان بیا راغی وی نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته فرمایل چې لکه شابه زر ځئ مخکې واوړئ ټول صحابه کرام لاړو چې پناه شو ما ته نبی علیه السلام بیا وکړو چې عائشه د منډې مقابله نه کوو ما چې د الله پاک پیغمبر ولینا چې دا ځل خو منډه وواله نبی علیه الصلاة والسلام رانه مخکې شو چې وجه دا وه چې زه لږه موټی شوی وم غټه شوی وم زنانه چې اکثر واده وشي بیا وروسته لږې غټ شي زه د بدن نه پنډه شوی وم لږه نو منډه مې تېزه نه شوله نو نبي علیه السلام رانه په منډه کې مخکې شو ما ته نبی علیه السلام چې داسې وکړه مسکی شو ما ته چې عایشه بدل د خلاص شو مخکې تا ګټلې او اوس ما وګټله ګوره دا د نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو سره څه
اخلاق مبارک او په کور کې د نبی علیه السلام داسې ژوند د خپلو بیبیانو سره. د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي، ډېر په ناز باندې لویې شوي وي. لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لور وه. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه خو د مکې سردار و، ملک و د مکې. دا د یو سردار د یو ملک لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. جویریه رضی الله تعالی دا د حارث ابن زرار رضی الله تعالی لور وه. حارث ابن زرار دا د روغې قبیلې سردار و مشر. او دارنګې صفیه رضی الله تعالی، صفیه رضی الله تعالی دا د خوی ابن اخطب، دا خوی ابن اخطب دا د بنو قریظه و مشر پاتې شوی دی، دا د هغه لور وه. او عایشه رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر رضی الله تعالی لور وه. او حفصه رضی الله تعالی دا د عمر رضی الله تعالی لور وه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د مکې د قریشو د غټ خاندان نونه وي، د غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام کومې بیبیانې چې وین دا د ټولو غټو خلکونو وي. خپل وړوکوالی خپل ځواني ډېره په ښه انداز سره تېره کړې وه. خو د نبی علیه الصلاة والسلام په کور کې بیا خو څه نه و، د نبی علیه السلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبی علیه الصلاة والسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره هېڅ نشته دی، زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجرة رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه، نو ډېر د لوږې اثر پرې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم، نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه و، کور کې هېڅ نه و، خپل هم د خوراک څه نه و. وی داسې سارا طرف ته ووتم، ما چې څه چل وکړم، د نبی علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کاو، بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کاو. ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم، نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او. ما چې څه مزدوري به راکړې؟ وی چې په یوه بوکه باندې به درته یوه کجوره میلاویږي، یوه بوکه دې راوخیجوله د اوبو، تا ته به یوه کجوره میلاویږي. ما ورته چې ټیک د منظور ده راته. وی شروع شوم هغه یهودي له مې هغه باغ اوبه کاو چې څه بوکې مې راوخیجولې، د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجورې مې راواغستې، په منډه منډه باندې مې نبي علیه الصلاة والسلام له ځان راورسوم. نبی علیه السلام ته مې کجورې کېښودې، نبي علیه السلام ډېر په مینه باندې هغه کجورې وخوړې، وږې او ډېر په مینه یې وخوړلې. بیا راته وایي چې کعبه دا کجورې د کوم طرفه وي، دا دې د کوم ځای نه راوړي؟ ما ورته کیسه وکړې د الله پاکه پیغمبره دا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه، په دې د لوږې اثر و، ما نه برداشت په نه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و. یو یهودي باغ اوبه کاو، نو د هغه سره لګیا شوم، ما ورسره لږه مزدوري وکړو، نو دا کجورې مې پرې واغستې، دا مې تاله راوړې. نبي علیه الصلاة والسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې، ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجرة ډېرې دعاګانې راته وکړې. نو د نبي علیه الصلاة والسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو پکې اور نه بلېدو، او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح رالې او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبي علیه الصلاة والسلام بیبیانې رالې او د نبی علیه الصلاة والسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله، اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دې ورځ کې اتفاقي نبی علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وختو. منافقینو بار دا خبره مشوره کړه، وی نبی علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړه، دا خبره مشوره کړه. دا خبره عمر رضی الله تعالی فرمایي وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې په هفته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له مونځ کو، بیا به واپس راتلم، نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویلي چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم، نو ستا دا ډیوټي ده چې نبي علیه الصلاة والسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته به بیا بیانوي، او که ته بهر ته وتې وي نو زه به تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. صحابه کرامو مینه وه،
وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته چې ته به نه ځې چې زه واپس راشم چې د نبي علیه السلام کم ژوند دی کم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بهر ته بیانوځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث په باره کې زه بیان چې د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه وی زه تللی وم چې واپس رالم وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله وی ما ورته چې بهر ته راووتم ما ورته وی چې څه چل دی ولې هغه په دغه ورځو کې د حبشي بادشاه چې کوم هغه د حملې کولو اراده هم کړې وه په مدینه منوره باندې ما ورته وی چې ولې په مدینه منوره باندې هغه بادشاه حمله وکړه کو ما ته وی چې نه هغه حمله نه ده کړې خو د دې نه غټ خبر دی ما ورته وی چې څه خبر دی د دې نه غټو وی چې نبی علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی چې دا خبره مې واورېده که نه وی د خولې نه مې دا الفاظ وته چې لاړې حفصې هلاکه شوې حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې ما ښه پوه کړې وې خو ته نه پوهېدلې ځکه د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه ښځې مې ما له جواب راکړو عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه ما له مې ښځې جواب راکړو مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی خو چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو ځکه دا زنانه خو د یو بل راځي خبرې کوي که نه نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي نو زموږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو بیا هغه هم په موږ باندې جري شي موږ ته به یې جوابونه راکول یو ورځ ما کور څه خبره وکړه دې ښځې مې جواب راکړو چې وران غونته جواب یې راکړو ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو ستا دومره جرأت تا ماله جواب راکړو چې دا تا ماله څنګه راکړو ته نه پر خو تا ماله جواب نه دی راکړی ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه څومره چې غټ نبي علیه الصلاة والسلام دی عمره دې ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه الصلاة والسلام دی هغه ته بیبیانې جواب ورکوي نو زه به تا ته نه درکوم هغه ته بیبیانې جواب ما ورته څه شي نبي علیه الصلاة والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوي هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په دې باندې موږ فخر کوو موږ پرې ډېرې خوشحاله یو خو بابا کور خو دی ښځه خاوند وي نو خامخا خبرې پکې راشي جواب ورله کله کله ورکړو کور دی ژوند دی نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولې هم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه هم ښکلې ده او د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه هم ډېره ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړي د هغې په شان چلونه به نه کوي هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده هغې ته به نه ګوري خپلې لور ته مې نصیحت وکړو بیا لاړم په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه الصلاة والسلام ته جوابونه ورکوئ بیا هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار وي نو په هر کار کې دې بس زموږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه خاوند مو دی نو زموږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي اوس ته زموږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کاري ام سلمه راله زړه مات هغې راله زړه مات کوي دا ځای نه را روان شوم نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی نو ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رښته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبی علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوې نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده
زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي. لور ته واز وکړه، نصیحت وکړه، د خاوند ادب کوه، د خاوند احترام کوه، د خاوند عزت کوه. هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده. زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نه شي. پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي؟ نصیحت وکړي. بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي، دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده. نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې راولي ځان کره یې مروره کښېنئ، نو د هغې کور یې وران کړو، قرآن یې نه کړو، دا یې کور یې وران کړو. خو دا دې ورته ویلی په دې په ځای باندې چې لور یې دا د خاوند دی، د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده، دا وچه تاله غوره ده. نو د هغې کور به بد شوی و که نه. نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، زه په تا باندې بوج نه یم، وایي راځه زموږ کره په لور باندې څه وران کړي؟ کور وران. نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي؟ نو عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې. حفصه رضی الله عنها وفرمایل وی ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه. عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم، ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبي علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی. نبي علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي، څومره غمجن دی. وی زه ټینګ نه شوم، وی ورلم هغې کوټنۍ ته خېجم، د نبي علیه السلام بالاخانې ته خېجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم. وی د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست، هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم و رباح. وی ما ورته وی چې رباحه نبي علیه السلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي. وی هغه وی چې ټیک ده. وی رباح دننه لاړو، نبي علیه السلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي. وی نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل. وی رباح راووتو، وی ما ته وی چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست، خو نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل. وی واپس رالم جومات ته، وی بیا لاړم، وی ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبي علیه السلام ته وایي چې عمر وایي تا سره ملاقات کول غواړم. وی دی بیا لاړو، بیا نبي علیه السلام ته زما نوم واخیست، خو نبي علیه السلام بیا څه ونه وی. وی چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست، خو نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی و، هېڅ یې راته ونه وی. وی په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم. وی په درېیم ځل رالم، اواز به چغه مې وي چې رباحه نبي علیه السلام له ماله اجازت وغواړه، او که د نبي علیه السلام دا مطلب چې دی د خپلې لور حفصه سفارش کوي، نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي، قسم په الله توره مې په لاس کړې د حفصه سر د خپو ته راتاوم، زه د خپلې لور سر د نبي علیه السلام د خپو ته راتاوم، کو اجازت کوي، زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی. نبي علیه السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي، نو وایي چې عمر ته ووایه چې راځه، عمر ته وایه چې راځه. عمر رضی الله تعالی دننه شو، څنګه چې کېناستم، ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې لا ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی. وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه. ما چې الله اکبر، دا خو د منافقینو چال دی، نبی علیه السلام خو طلاق نه دی ورکړی، طلاق نه دی ورکړی. چې صحابه کرام چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي، دا خبر ولا ورکم؟ نبی رسول الله چې خبر ولا ورک، صحابه کرام ته فرمایي چې ما طلاق نه ورکړي. ویراله صحابه کرام ته فرمایل چې بیغم شه نبی اسلام به بیان دي طلاق. بیا عالم د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواته کېناستم، وی چې غیر چا پیره مې وکتل، وی داسې یو څو سرمنې چې دي دا غیر چا پیره زوړند دي، او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومې تکیا ته ډډه والی ده کنه، هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دنده پرتې دي، دینه ډکه شوې ده. او نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو انډيري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی، نو د هغې انډيري نښې د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي. د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې د انډيري هغه نښې دي. نو چې داسې ګیر چاپېره مې وکتل، او داسې لکه دوایي پرته وه سیټ ته، دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي، د دباغت دپاره هغه لکه دوایي غونته پرته وه. چې هغې ته مې وکتل، زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې. ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې. وی چې عمر ولې؟ ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي؟ وی چې بېشکه ولې نه دي؟ ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي؟ د الله پاک پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زمونږ دا ژوند بدل کړي؟ زما محبوب په انډيري باندې پروت دی، د الله نه دعا وکړه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي. نبی علیه السلام ته زما دا خبره څنګه واورېده که نه، وی د چټۍ نه ډایرکټ نیغ کېناست، داسې فورا کېناست نیغ، د مخ دا رنګ داسې بدلېدو، ورو دا مخ مبارک سور شو. ما ته چې عمر ګوره چې ته په خپل دین کې شک کوې کو، په دې دین اسلام کې د شک دی کو. ما ورته چې نه د الله پاک پیغمبر زه چېرته شک کوم، خو ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډيري پروت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل چې عمره دغه یهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې څه نه څه نیک کارونه خو کوي که نه،
د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي. آخرت کې خو هغه څه شی شته دی نه. او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دي. عمر ته ولې فکر کوي؟ د آخرت باندې یقین نه لري؟ زمونږ د دنیا سره هېڅ نشته دی. الله بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاکه پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړم. ایمه چې د نبي علیه السلام لږ خوشحاله شي، خو اجازت یو څو خبرې د خندا وکړم د خوشحالۍ. نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې عمره وکړه. وی چې د الله پاکه پیغمبره رالم خپلې لور ته مې وویل چې که ته د عایشه سره سیالي کوي که نه نو عایشه درنه ښکلې هم ده، عایشه درنه په عمر کې کم هم ده، او د عایشې سره د نبي علیه السلام مینه هم زیاته ده. هسې نه چې ته هغې ته ګورې او ځان خراب چېرته نه کړي. دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده داسې لږ مسکی شو. بیا مې ورته وویل چې د الله پاکه پیغمبره ام سلمه ډېر ورټله ما، ستا بیبي نه ام سلمه هغې ورټله. مې ما ته وویل چې ولې؟ ما ورته وویل چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه تاسو جوابونه ورکوئ. نو هغې راته وویل چې عمره پارشي کې دې کار دی، زمونږ کور کې هم کار ساتي. دا خبره چې نبي علیه الصلاة والسلام واورېده مسکی شو، وایي خندل. نبي علیه الصلاة والسلام وخندل، مسکی شو، چې ما بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی. دغې بالاخانه کې نبي علیه الصلاة والسلام تر یوې میاشته پورې و. یوه میاشت بعد آیت د تخیر نازل شو چې د الله پاکه پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. خپلې بیبیانې راوغواړه، ووایه ورته که تاسو زیاتې نفقې غواړئ، زیاتې پیسې غواړئ، زیاتې خرچې غواړئ، راشه چې هغه درکړم او طلاق درله درکړم، زه دغه والی او ځئ. او که نه الله او د الله رسول اخلئ نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشحاله اوسئ. نبی علیه السلام دغه آیت مبارکه عایشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو. نبی علیه السلام عایشه ته وفرمایل وی عایشه ماله به سمدستي جواب نه راکوي، لومبی به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او که ما سره ژوند کول غواړي. عایشه بیبي راته وفرمایل نبی علیه السلام یېرېده پې ځکه هغه وړه وه د عمر نه، بیا نه چې دا چېرته اچانک فیصله وکړي. عایشه رضی الله عنها ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره زه به په دې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې زه د الله د پیغمبر سره پاتې شم او که پاتې نه شم زه دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم، په دې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته. نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو. او عایشه بیبي ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ما خو درته وویل چې زه د الله پیغمبر غواړم او دنیا نه غواړم، خو زما دا خبره به نورو بیبیانو ته نه کوي، دا به نه کوي. کېدای شي یو تنه پکې ووایي چې ما له طلاق راکړه، یو خو به پکې کمه شي که نه، یو به پکې کمه شي که نه، نو موږ له به لږ ټایم زیات راکړي، زموږ سره بیا لږ زیات ټایم. زما د خولې خبره به نورو ته نه کوي چې عایشه ووایي چې زه د الله پیغمبر غواړم. نبی علیه السلام مسکی شو، عایشه الله زه انصافدار را لېږلی یم، الله زه نرمي کوونکی را لېږلی یم، سختي کوونکی نه یم را لېږلی. زه به ټولو بیبیانو ته وایم چې د عایشه دا فیصله ده او تاسو هم خپله فیصله وکړئ، زه به ورته وایم. او بیا نبی علیه السلام یوې بیبي له لال وی عایشه خو داسې وایي تاسو څه وایئ؟ ټولو بیبیانو وایي موږ د الله او د الله رسول اخلو، د الله او د الله رسول اخلو، دنیا نه اخلو. غرض مې څه کړو، ټایم نه وخته شو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارک څه شی و؟ د نبی اسلام اخلاق مبارک او د خپل کور والو سره د خپل بیبیانو سره په کور کې دننه، نو په کور کې به دننه د ځان نه زمری نه رغی، ښه ځان نه به څه نه رغی، زمری نه رغی، چې واړه درنه هم تنګي، ښځې درنه هم تنګي، ټول کور درنه تنګي، چې ته بار ته وځې وایي شکر الحمدلله، او چې کور ته رانه وځې نو بیا راغی. نو که ستا ژوند داسې و چې کور زنانه وایي چې ته کور ته رادننه شي چې بیا راغی، نو په دې خپل ژوند باندې افسوس وکړه، په دې خپل ژوند باندې څه وکړه؟ افسوس وکړه چې ته کور ته دننه کېږې او خلک وایي چې بیا راغې، چې په تا باندې بار خلک خوشحاله او کور در باندې خلک تنګ و، نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی. بیا ته د نبي علیه السلام په شان ژوند نه تېروې، ځکه ژوند خو هغه حدیث مبارک کې راځي وایي ډېر ژوند چې دی وایي دا په کور کې تېروه، خپل فارغ اوقات په کور کې تېروه. نو په کور کې به ته د بیبیانو سره د وړو په شانتې ژوند کوي، کور وړوکی اوسه او بار لوی اوسه، بار څه اوسه؟ لوی اوسه. نو کور به د خلکو سره نرمۍ سره راځي، ښایسته ژوند به کوي، د خندا ژوند به کوي. دا نه چې زه خو ځان له څوک یم او کور به راتم خلک کیني پاسي او بار به راتم خلک کیني پاسي. کور ستا ژوند دی چې 24 غنټې تا ته خلک کیني او پاسي، خو په پوزه به یې ولګوي که نه، بار خو ته کله کله د خلکو سره میلاویږي، کور خو 24 غنټې، نو هر ټایم به خلک تا ته په اوداسه کې ولاړي. نه نه، کور به ډېر د نرمۍ ژوند کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب